د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې راتلونکي 1403 کال کې د بوست تاریخي کلا رغول کیږي. د بوست تاریخي کلا د هلمند سیند په څنډه کې جنوب لور ته د ښار څخه په 10 کیلومترۍ کې پرته یوه لویه تاریخي کلا ده چې یو شمېر تاریخ پوهان یې د دې کلا جوړښت 15000 کاله یادوي. دغه راز د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې په 1403 مریض کال کې د بوست تاریخي کلا کمان او د کلا دننه دوه پروژو کارونه به پیل شي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو امیر وایي چې د کلابیس د ششک او خودی د څا د پاره د کابل څخه راغلی هیئت او د کابل څخه راغلی ښاغلی محترم الحاج خیر الله خیرخوا اخوند چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر دی. نو د هغه په هڅو او د ریاست په هڅو باندې الحمدلله ثم الحمدلله د کلابیس کلا د ترمیمېدو او د ششک ترمیمېدل به انشاءالله په راروان کال کې وشي. هغه زیاته کړه د سیلانیانو لپاره د بوست تاریخي کلا په څنګ کې د تفریحي پارک لپاره ځمکه هم ورته ځانګړې شوې او د دغو پروژو د بشپړېدو سره به مهاله پارک او هوټل هم ورغول شي. د یو پارک چې هغه مځکه یې اوس هم فی الحال د غصب څخه خلاصه ده او صفا مځکه ده. نو دا موږ په پلان کې ورته ویلي دي سنجولي مو دي چې دلته د سیلانیانو دپاره باید یو پارک جوړ شي او په دې کې دي بیا ورسره هوټل معیاري ډول باندې داسې یو شی مو هم ورته دغه کړی دي. و الحمدلله سیلانیان خو ټول افغانستان ته په زیاته اندازه سره مخ یې کړی دي. خو د شش کال د 1402 تقریبا 86 کسانان سیلانیان دي او د امارت د قایمېدو سره په سلګونو سیلانیان دلته راغلي دي، بهرني سیلانیان راغلي دي، نو دلته خپل سیاحت کړی. بلخوا یادې کلا ته له کندهار او ارزګان څخه راغلي سیلانیان وایي که چیرې د دې کلا په څنګ کې یو پارک او هوټل جوړ شي دا به د خلکو لپاره د تفریح غوره ځای وي. د ارزګان ولایت څخه راغلي د دې تاریخي ودانۍ د کتلو لپاره نو موږ د دې څخه الحمدلله خوشحاله هم سو چې دلته دا تاریخي ابدات مو ولیدل. خلک وایي چې دا 15000 کلن تاریخ لري. نو موږ دلته په مېله راغلي د دې د کتلو به ډېر ښه وي دلته. خو الحمدلله اوبه هم شته، رود هم شته. که چیرې پارک ورته جوړ شي او دولت دې ته نظر وکړي د دې په ساتلو کې او خلک دغه رقم نظر ورته وکړي دا برباده یا خرابه نه کړي نو دا به ډېر ښه وي، د میلې لپاره به ډېر ښه ځای وي. چې پارک سره جوړ شي او ترمیم شي دا کلا د افغانستان د ولسو د خلکو دپاره په ګټه ډېره تمامېږي، ځکه ولس به هم دلته په سیلاني راوځي، منظرې هم به راځي، خارج خلک به هم دلته راځي، خارج دولتو خلک دلته به منظره کوي. که دا ترمیم شي دلته به یو ټکټ پر کاټېږي او خلک به په دغه باندې ورته راځي، نو ډېره به ښه وي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین داسې مهال د بوست تاریخي کلا د 2 پروژو کارونو د بیا پیلولو خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تر 80 پورې نورې لویې تاریخي کلاګانې او لرغونې سیمې هم د تیرو حکومتونو د نه پاملرنې له امله د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره